علاج دی د سعودي عرب یو عالم دی او زما په دې دعا باندې دومره یقین پیدا شوی چې کلم په ما باندې یو دانه راخیږي زه مخکې نه په هغې باندې دغه دعا ووایم یا خارخ یا سپوڼې یا بله بیماري نو د خپله ګوته راواخلې په لذت به هم د ډاکټرانو نه خلاص کړي او دا هغه دعا ده چې موږ ډېرو خلکو له ورکړې او هغوی عمل پرې کړی رب العالمین هغوی ته شفای کامله ورکړې ده نن درته داسې یو علاج ښایم چې انشاءالله رب العالمین به ضرور شفا درکوي ډېر داسې بیماران موږ ته راغلي چې د دنیا ډاکټرانو ته تلي لیکن صحت ورته نه دی میلاو شوی ښه شوي نه دي خو الحمدلله چې کله ورته مونږ دا علاج او دا طریقه ښودلې رب العالمین ول شفای کامله ورکړې ځکه چې دا علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی او دا د یو څو بیماریانو دپاره دا علاج دی د هغه چا دپاره چې چا په مخ باندې دانې وي یا په بدن باندې دانې وي دویم د هغه چا دپاره چې د هغه په بدن باندې خارخ یو نښه کیږي یا په بدن باندې سپوڼې یو نښه کیږي بل د هغه چا دپاره چې د هغه د غوږونو یا د سترګو نه پیپ ځي بل د هغه چا دپاره چې خولې همیشه دپاره پخوي او هغه چا دپاره چې هغه بدن همیشه دپاره زخمي او نښه کیږي د دې ټول دپاره د یو بهترین علاج دی د سعودي عرب یو عالم دی او زما په دې دعا باندې دومره یقین پیدا شوی چې کلم په ما باندې یو دانه راخیږي زه مخکې نه په هغې باندې دغه دعا ووایم الله رب العزت د راختلو نه مخکې هغه دانه ختمه کړي دارنګه ویل ما داسې خلک وکتل چې هغې نه کېناستلی شو نه حرکت کولی شو نه ودرېدلی شو او د دنیا ډاکټرانو لتلی لیکن ښه شوی نه دی خو چې ما ورله دغه دعا او دغه طریقه ښودلې ده رب العالمین ورته شفای کامله ورکړې دارنګه هغه څوک چې د هغه خوله پخه وه هغه ته مې دا ښودلې چې هغه نه خوراک کولی شو نه خبرې کولی شو نه حرکت کولی شو دغه طریقه او دغه دعای چې لوستل ده رب العالمین وله سبا روغ صحت ورکړی دی هغه علاج کوم یو دی امام بخاري او امام مسلم رحمه الله یو حدیث ذکر کړی عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې کله داسې بیمار رالو چې په هغه باندې به زخم و یا دانه وه یا به پې خارخ و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپله ګوته مبارکه په لاړو باندې لمده کړله او بیا به یې راواغېستله په ځمکه باندې به یې داسې ومږله او بیا به یې راواغېستل په هغه زخم یا په دانه یا د خارخ ځي باندې به نبي صلی الله علیه وسلم کېښودل او دا به یې ویل بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا نو چې کله یو کس باندې دانې یا خارخ یا سپوڼې یا بله بیماري نو د خپله ګوته راواخلې په لاړو باندې لمده کړي بیا په ځمکه باندې ووهئ بیا راواخلې په هغه ځي باندې کښېږدئ او دغه دعا ووایئ بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا انشاءالله رب العالمین به شفا درکړي او الله رب العزت به هم د ډاکټرانو نه خلاص کړي او دا هغه دعا ده چې موږ ډېرو خلکو له ورکړې او هغوی عمل پرې کړی رب العالمین هغوی ته شفای کامله ورکړې ده